د ښځې دا روی که چیرې ازرای ضرورت دا راوځي نو دغه راوتلې په شریعت کې مقید بالقید دی، مشروط بشرط دی. هغه چیش دی؟ هغه دا دی چې مستور وي، یعنی په ستر کې به ستر به څنګه د ستر آیت یې واوري. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک، ای زما نبی الله عز وجل فرمایي خپل بیبیانو ته وایه او بناتک لورګانو ته وایه و نساء المؤمنین، دا د مسلمانانو ټول ښځو ته وایه چې کله د کورو څخه د ضرورت د پاره راوځي یدنین علیهن من جلابیبهن، نو واچوي پر ځانو باندې لوی لوی پوړینان چې نن سبا یې مثال برقه ده، چادري ده، تور غټ پوړنی دي، هغه ښایسته چادریانې نه ښیي. دغه زموږ ځینې ښځې ته نن سبا حجابونه تړي، رنګارنګ حجابونه. احکام القرآن کې علامه جساس رحمت الله علیه فرمایي نن سبا چې دغه ښځې رنګارنګه حجابونه اغوندي او د املاوي هم دلته تړلي او په نازو نخرو رواني، دا وتل نه دي روا. حجاب واچوه، ډیله حجاب واچوه، حجاب واچوه، بدرنګه حجاب واچوه، د خلکو سترګه در وانه وړي، د برقې د چادرۍ د غټ پورینې مقصد دا ستا سترګه وانه وړي. ته خو په لوی لاس د خلکو سترګې راکشې، رنګارنګ برقې دي اغوستې دي، ملاج په کمربند تړلې د کړپ و طرف طرف دي در روانې، دا خلک په فتنو کې اچوي. آیت څه فرمایي؟ ذلک ادنی ان یعرفنا، که مو چیرې ښځې په برقه و چادرۍ کې راوتلې دا به ډېر دغه ته نږدې چې خلک یې وپېژني چې دا پدرداره ښځې دي، دا شرفداره ښځې دي، دا منځیانې غوندې داسې کم حیا او کم عقل ښځې نه دي. فلا یؤذین، بیا به خلک تکلیف نه ورکوي. موږ خو دا ولیدل که مو لیدلي نه خلک راته وایي، په بعضې ښځو پسې وایي خلک کاغذان غورځي، څوک د تلیفون نمبرونه ورغځي، لیکن تاسې په الله باور وکړئ چې کومه ښځه په سمې چادرۍ کې روانه وي، په عزت او ابرو چادرۍ کې روانه وي، دغه شودګان، دا بدمزاجه، دا بدماشان دا نمبرونه نه ورغورځي. وکان الله غفورا رحیما. جلباب څه ته وایي؟ ابن حزم قول دی چې په عربي لغت کې جلباب ته وایي ما غطى جميع الجسم، چې ټول جسم څخه پټ کې. او درېمه درجه دار که ښځه د کور راووتله، اوس د مسله را چې راووت د ضرورت لپاره نو مخ خلاصونه باید پټ وي. اختلاف دی، ځینې صحابه فرمایي چې مخ په ستر کې نه راځي، ځینې وایي راځي. اختلاف خلاصه د څلورو مذاهب د فقهاو دا ده چې مخ د محاسنو مرکز دی، د ښځې مخ د حسن مرکز دی. لہذا اوس وخت د فتنو دی، که ښځه راوځي لڅ مخ نو د فتنې خوف دی، خلک په شهوت ورته ګوري، په یو خوند ورته ګوري، نو په داسې حالاتو کې د مخ پټول فرض لازم او واجب دی.